بلخ ولسوالۍ کې د نو ګنبد یا حاجي پیاده جومات دغه جومات څه باندې 1200 کاله لرغونی تاریخ لري چې د افغانستان په بلخ ولایت کې جوړ شوی. د نو ګنبد یا حاجي پیاده جومات په نوم هم یادېږي. تاریخ پوهان وایي د افغانستان په بلخ ولایت کې ولاړه دغه ودانۍ په 8مه میلادي پیړۍ کې جوړه شوې، یعنی لږ وخت وروسته له هغه چې اسلام مرکزي اسیا ته ورسېد. خو دا چې د نو ګنبد یا حاجي پیاده جومات د چا لخوا جوړ شو دغه راز لا نه دی رابرسېره شوی. د نو ګنبد یا حاجي پیاده جومات 4 کنجه شکل لري چې اوږدوالی او پلنوالی 20 مترو ته رسیږي. لرغونپوهان دې ته حیران دي چې دغه ودانۍ څنګه روغه پاتې شوې. ځینې وایي دا یوه معجزه ده چې دا ودانۍ څنګه دومره وخت ولاړه پاتې. دغه جومات ښایي په سیمه کې د وچوالي له کبله هم روغه پاتې شوې وي. هغه په خپله دوره کې د اسلامي ودانیو یوه تر ټولو ښه ساتل شوې ودانۍ ده چې د لرغونپوهانو په نظر ډېر ارزښت لري. د سوونو کلونو په ترڅ کې دغه جومات رنګونه هم له ستنو څخه پاک شوي، خو دغه جومات پخوا د ځلیدونکو رنګونو په درلودلو سره نور هم ښایسته و. د دې جومات ځینې برخې په لاجوردو پوښل شوي وي، ځینې برخې سرې وي، هرې خواته نقشونه ول چې د پاسه پرې اسمان غوړېدلی و، ګنبدې سپینې وي او په شنه یا آبي رنګ سینګار شوی و. پر ستنو باندې پخوا د انګورو داسې پاڼې هم راغلي وي چې د سامرا د جومات له انځورونو سره سمون خوري. د سامرا ښار په هغه وخت کې د عباسیانو د امپراتورۍ پلازمینه وه، خو داسې ښایي چې دغه جومات لا پخوا جوړ شوی وي. د تاریخي اسنادو او علمي میتودونو له مخې کېدای شي هغه په 994 میلادي کال کې رغول شوی وي. په افغانستان کې د فرانسې لرغونپوهان وایي دا په دې معنی ده چې د عباسیانو د امپراتورۍ جومات د افغانستان تر تاثیر لاندې راغلی و، نه برعکس. دوی زیاتوي چې دغه جومات بې ساري ښکلی، ښه ساتل شوی، سینګار شوی او دا چې ډېر معلومات لا پکې ښخ دي.